سلامونه خان ټینر دی که کنټینر په دې باندې به ریویو ورکوو خو اول مونږ وګرځېدو مختلف چې کوم انټرنیشنل برانډز دي بیا د پښتونخوا لوکل برانډز دي چې مونږ لري چې کم خلک په کم ځای کې ډېر زیات دي د خلکو رجحان دا دی چې یاره انټرنیشنل برانډز کې هلته کې ځای نه وي د قدم اخیستو پکې هم امکانات نه وي خو که تاسو د پښتونخوا دا چې څومره برانډز دي یا لوکل خوراکونه دي هغې ته ډېر کم خلک ځي چې مونږ ریسرچ وکړل چې یاره دا څه سټډي شوي دی نو هغه ریسرچ بیس پروون خبرې سره شریکول غواړم سټیټس کنزمپشن دا دې ته وایي چې یاره ته داسې پریکټسز کوې چې معاشرې ته دا شو کوي چې زما د پیسو یا زما اتارټي یا زما سټیټس ډېر اوچت دی نو ته به برانډ والا شیزونه استعمالوي پای کې خاص کر د برانډز والا خوراکونه به استعمالوي او خاص کر چې کوم انټرنیشنل برانډ دي الدو که هغه بهر هلته کې ډېر د غریبو خلکو برانډز ګڼلی کېږي خو دلته به خلک دا پریکټس کوي او خلکو ته به شو کوي چې یاره زه دې خوراکونو ته ځم په دې باندې یو درې مشهورې ریسرچ پیپر یې ماریا بشیر ډاکټر شاهد حسین ډاکټر شعیب والا دا تاسو خامخا وګورئ چې دا سټیټس کنزمپشن په حقیقت کې وایي څه ته د کم ځای نه خلکو ته راځي دا خلک چې کوم دي دا ګڼي چې دا د ماډرنیزم یوه نښه ده چې یاره ته په انټرنیشنل برانډز خوراکونه وکړې دا خاص کر چې کوم د 13 کال نه کم عمر خلک یې په هغې کې دا رجحان ډېر زیات سیوای په نسبت چې څنګه عمر سیوا کېږي میچورټي راځي دا ترې ورو ورو وځي او بیا دې دا کوشش کوي چې په سوشل میډیا باندې په ټیک ټاک باندې په سټیټس باندې د خلکو ته وښایي چې وګوره موږ دلته خوراکونه کړي خو که تاسو هسټري چېرته وګورئ نو پخوا نه موږ هر هغه شیز خپلول غواړو چې هغه پخوا انګریزانو استعمال کړی او یا اوس انګریزان استعمالوي نو موږ وایو چې په دې کې به ډېر زیات عظمت یا ډېر زیات لویوالی وي حالانکې موږ د هغې چې کوم هغه نیوټریشن ویلیو یا که زموږ پکې خپل ویلیوز دي هغې ته موږ نه ګورو او چې دا کم خلکو استعمال کړی موږ وایو که دا موږ استعمالو د هغو نخرې پیښې کوو نو موږ به هم چېرته چوت خلک شو موږ ته لګي چې دا د انټرنیشنل انګریزانو خلکو برانډز دي نو که موږ دا استعمالو موږ به هم داسې چوت ګڼلی کېږو حالانکې دا ذهني غلامي ده چې موږ د هغې نه ډېر زیات متاثر او امپرس یو دویمه خبره پرسپشن اف کوالټي لکه د خلکو په ذهن کې دا تاثر ده چې که انټرنیشنل برانډ دی نو دا به د صحت لپاره ناکاره نه وي خو که تاسو وګورئ د صحت په انډسټري کې د ټولو نه ناکاره ترین شیزونه هم د انګریزانو د مشرانو خلکو جوړ کړي که هغه د بیوریجز انډسټري شوه که د فاسټ فوډ انډسټري شوه که دا نورو شوه ها د پاکستاني د خوراکونو نه به کیدای شي پرزنټیشن به یې ښایي صفایي به یې ښایي خو دننه ستا د وجود سره چې هغه کم کار کوي که هغه خراب شیز دی که هغه انګریز جوړ کړی که مولا جوړ کړی ساته یو شانته نقصان درکوي نو دا د خلکو په ذهن کې غلط پرسپشن جوړ شوی چې یاره دا به زه کیپسینه خورم دا به کم نقصان نه کوي او که زه د پښتونخوا د یو برانډ نه دغه شیز وخورم دا به سیوا نقصان نه کوي دریم خبره مارکیټینګ زموږ چې څومره د پښتونخوا برانډز دي مارکیټینګ د سره پیژني نه یا مارکیټینګ له بیخي ویلیو نه ورکوي دا د بجټینګ کې د سره حسابوي نه چې انټرنیشنل برانډ تاسو وګورئ غټ غټ بل بورډز یې لګولي په ټي وي آن کې پای کې اشتهارونه دي یوټیوب ګوګل په هر ځای کې دي خپل اشتهارونه چلوي موږ چې په فیسبوک کې یو ایډ وچلوو او 2-3 روپۍ پرې ولګوو موږ ته لګي چې موږ ډېر غټ مارکیټینګ وکړو موږ ډېر غټ ماسټران شو خو د مارکیټینګ د کاسټ اف بزنس یو ډېر غټ حصه چې کوم دا په مارکیټینګ کې لګي نو دغه خلک په مارکیټینګ غټه پیسې لګوي چې زموږ په لاشعور کې دا خبر اچي چې زمونږ فوډ زمونږ انډسټري ډېره زیاته بهتر ده ستاسو د دې نه ځکه موږ هغه طرف ته رجحان ډېر زیات سیوای بل خبره اویلیبلټي اینډ اکسیسیبিলিټي ده یعنې د انټرنیشنل څومره برانډز دي به همیشه ته د چین میلاویږي ته وګوره لکه مکډونالډ به په کم ځای کې کیفسي به په کم ځای کې خو په هر ښار کې د هغې یو چین موږ په دې خبره باندې ډېر زیات پراود کوو چې یاره زمونږ د دکان زمونږ د خوراک بل ځای کاپي نشته د ولې نشته یاره په کار دا چې ستا د 2000 کاپیانې جوړې شوې په هر ځای کې ستا فرانچایز ولګېدی ته لاړ شه دې نه راوځه دوبۍ ته لاړ شه امریکې ته لاړ شه یورپ ته لاړ شه هر ځای کې خپل برانچ کولاو خو ولې ستا کاپي نشته دا خو ستا ناکامي ده سره د کامیابۍ خبره نه چې ته به فخر کوې چې زمونږ کاپي نشته په کار دا چې ستا د یو برانچ کم ځای کې کولاو شو دی ملټیپل که زما یو شیز خوښ شي په کار دی سبا زه دوبۍ ته ځم چې هلته کې ماته میلاویږي کراچۍ ته ځم هلته کې ماته میلاویږي یو کس کیپسي خوښ شو که په انګلینډ کې ناست دی او که په امریکا کې دی او که په پاکستان کې خوړی شي خو که ستا د پښتنو یو خوراک دی هغه ته د پښتونخوا نه چې د خپل کلي نه بهر بیا نشي موندلی لکه د 400 د وریجې شوې یا د کوټې د اچی شو دا به بهر په ډېره په ګرانه به ته چېرته پیدا کړي بل د ګورنمنټ پالیسیانې هغه د لوکل خلکو ته دومره مسایل جوړوي یا خاص کر هغه خلک چې لږ شانتې کامیابېږي هغوی ته دومره مسایل پیدا کړي چې هغه سره مخکې تللی نه شي او د هغې مین مقصد هم دا چې یاله لږې پیسې زموږ جیب ته راووله چې هر څه اسان شي که هغه د ټیکسونو په شکل کې دی او که د ټیبل نه لاندې څه په رشوت کې پیسې غواړي خو د لوکل برانډز ته د حکومت پالیسیانې ډېرې زیاتې هغه چې بهر نه کم برانډ راځي دوی ته الټه خوشحالېږي د هغې بله سټوري چې دا ولې خو د ګورنمنټ پالیسیانې د لوکل برانډ لپاره دومره خطرناکې دي چې هغه
انټرنیشنل برانډز نشي جوړېدای او د انټرنیشنل برانډ په اسانۍ پاکستان ته راتلی شي دلته یو ډېر غټ مارکیټ دی ډېر غټ مارکیټ دی 240 میلیون خلک دا ډېر غټ مارکیټ دی او منډۍ ده او دوی پکې خپل سامانونه په اسانۍ باندې خرڅولی شي. بل کسټمر سروس لکه کم خلک چې ستانه سودا کوي په کار ده چې د هغې څومره مسایل د هغه شیز متعلق راځي که هغه د هغې ټایمینګ د هغې خوراک پای کې ګندګي راځي بل څه راځي چې ته د هغې جواب دی. زمونږ خلک څه کوي چې کله هم څه فوډ انډسټري کې ولاړ کړي که څوک پرې کمپلینټ وکړي نو په هغه کمپلینټ باندې به ولګي هغې نه به ایموشنل ډرامه جوړه کړي ته وګوره موږ دومره پیسې لګولې دي او دوی زموږ باندې کمپلینټ وکړو دا وکړو که تا په فیسبوک په ګروپ کې یا په انسټاګرام کې په تا پسې څوک نیګیټیو ریویو ورکړي دا ته ایز ا فیډبیک اخله ته وګوره چې هلته کې زه امپروف کېدی شم که نه شم دا کسټمر په غلطه دی او که په صحیح دی که په غلطه دی او که په صحیح ته هغې ته اول معافي ترې وغواړه او موږ به د امپرومنټ کوشش وکړو هغه ځان سره مټیریل راجمع کړه او چې ته خپل دا پروسس چې کوم دی دا بالکل ریکټیفای کړو په دې نه ټولې غلطیانې وباسې د داسې موډل جوړ شي سبا پکې د غلطۍ ګنجایش نشته. نو موږ دا خپل کسټمر سروس صحیح نشو برابرولی دا فیډبیک میکانیزم چې کوم دی دا په صحیح طریقه اپریشیټ کولی نشو د دې نه صحیح سره ویستلی نشو نو ځکه په موږ باندې دا حملې کېږي هغه حملې موږ ایموشنلي موږ کاروبار نور رون ډاون کوي تا به چېرته دا ونه ګورې چې کیفسي پسې به چا بدې ردې ویلې او که چا پسې ویلې هم وي د هغې په سره پروا نه که څه مسله وي هغه یې د حل کولو کوشش وکړي که نه یې په هغه ځای اګنور کړي نو دا شیز موږ له زده کول پکار دي. موږ په خان ټینر کې لږ څه خوراکونه وکړل. خان ټینر اور واینز یو چینل تاسو به یاد شي اوس هم دی او ډېر ښایسته کانټینټ به یې په پښتو کې جوړول بیا زما په خیال وروسته اردو ته لړل او بیا پکې خاص کر تبلیغ راټینګ کو د هغې باندې ښه کافي ویډیوګانې کړي دي خو پښتو هغه کانټینټ چې څنګه جوړول په هغه ټایم کې د دې په مقابله کې هېڅ څوک هم نه او زه وایم که اوس هم دوباره هغه د پښتو ته واپس راغلل نو بونیر واینز او دوی به په مقابله کې دوباره خو دوی اردو ته تللي دي. دا د هغه ملګرو د هغه کسانو یو سټارټ اپ دی چې د ایچ بي کې چې چېرته دی په پېښور کې هلته کې یو د خوراک دپاره یو ځای جوړ کړی دی. اوس د دې نوم له برازو خان د پښتنو نوم دی ډېر ډېر ورته مبارک شه. ټینر اوس پته نه لګي دوی وایي چې دا موږ د کنټینر نه اخیستی دلته چې څومره تیم دی هغه په کنټینر باندې کوشش کړی چې کنټینر یې راټولو کوشش کړی دی نه د کنټینر تیم یې جوړ کړی دی نو خان ټینر یې نوم دی. اوس دا خان ټینر د دې نوم دی خو په کار چې څنګه ډسپلی کول هغه شان نه ډسپلی شوی ځکه چې زه د غزې د 2-3 پېرې په خپله تللی ما دا کتلو کوشش کړه له پاسه دي یو بل مشهور جمله ده مسکراهټ دي مخامخ هغه لګولې ده دغه رنګ یې پکې نورې داسې جملې دي چې کبھی آو نه خوشبو لگا کې یا نور دا قسم هغه مخامخ لګولې دي. خان ټینر به ته ګورې سرچ کې به اله به تاته پیدا کېږي چې که ته چاته د پته نه وي د لرې نه پې چا نظر نه ځي نو نوم یې په صحیح طریقه ډسپلی کړی دی ډېر زبردست نوم دی ویری ویل ډن خو ډسپلی نشته چېرته هم هېڅ چاته هم پته نه وي چې دلته خان ټینر هم شته دی هغه چاته پته وي چې هغه په یوټیوب کې په یا د دې سوشل میډیا نه یا د خوراک نه ډېر متاثر یا دې ډېر غټ فین یو هغه په لټون باندې په تپوس باندې پیدا کړي. بیا که ته بلډینګ له راشې نو دا 3 چته بلډینګ دی او دننه پې د پی ایس او د ډیکوریشن تباهي کړې ده. دویمه چې په پېښور کې او بیا د ایچ بي کې په خواوشا کې هېڅ چا به دومره پیسې نه لګولې دومره خواري به نه کړي تباهي کړې ده دومره خواري کړې ده چې د اوسه پورې ما په یو رسټورانټ کې نه لیدله که د هغې تاسو وګورئ ګرینري ته لایټینګ ته هلته کې پکې ټالونه لګولي دي کنټینر یې پکې جوړې کړي دي په کم ډیزاین باندې چې پړوۍ جوړې کړي دي کورسو ته که وګورئ او د یوت لپاره چې کومې جملې لیکلی شوي د عام خلکو دپاره د پنجابیانو دپاره پښتنو دپاره ټولې آیډیاز یو ځای ته راوړي دي. نو اوس د دې فایده هم شوی د نقصان یې هم شته دی. فایده یې دا ده چېرې په دې کې د هر قسم خلکو د شاملولو کوشش کړلی که هغه پښتانه دي که ځوانان دي که هغه پنجابیان دي که هغه نور قومونه دي هغه ټول لپاره پکې څه نه څه میسج که هغه د اسلام آباد برګر کلاس دی او که هغه د هغه خلک چې هغه په دغه کې اوسېږي لکه هغه د ټرک اډه خوښوي یا دغه خوښوي هغه ټول لپاره هغه ټیمز رادننه کړي دي د یوت لپاره پکې میسیجز دي څه جملې پکې داسې دي چې زما په فکر باندې هغه ډېرې زیاتې مناسب نه دي د فیملیز دپاره پای کې څه خاص شکلونه داسې دي خو اوورال ډېره زیاته خواري کړله په ډیکوریشن باندې خو چې دومره هر څه یو ځای ته راټول کړي دي نو کلیرټي پکې کمه شوې ده. دوی کوشش کړی دی چې په دغه لږ ځای کې حالانکې هغه ځای لږ نه دی او دومره ډېر ملټیپل آیډیاز راوړلي په هغې کې انکلوډ کړي دي چې هغه کلیرټي پکې کمه شوې ده. نو که دوی دا پیسې کمې لګولې وې په دغه باندې کیدای شي چې کلیرټي پکې نوره هم سیوا وای خو ډېره خواري کړله نو په دې وله خامخا شاباش پکار دی. بیا که خوراک له راشي نو دوی هغه کې هر قسم خوراک شامل کړی دی که کنټیننټل دی که هغه فاسټ فوډ دی که هغه دیسي ده
نو دا اوس په دې زما په خیال یو نوی ټرند ټول پاکستان کې د کېږي نو کېدای شي هغه کاپي شوی وي او ښه خبره چې چا کم شیزونه خوښ دی هغه ورته میلاویدی شي. موږ چې کم شیزونه اډر کړي هغه زما د صحت لپاره او ستا د صحت لپاره بالکل ټیک نه دي. هغه کې پیزا وه او پیزا داسې وه چې یاره په خوراک کې ډېره ښکلې وه، ډېره ښایسته وه، ډېر ټیسټي وه، خو د نور نه ډفرنټ وه. دا یې ښایست و چې که ته کوم ځای هم پیزا خورې په هغې کې یو خاص ټیسټ به راځي. دا د هغې نه ډفرنټ وه نو زه یې په دې باندې ډېر زیات تعریف کوم. د هغې نه ورپسې چې کوم و چکن وینګز وو فرست کلاس ډېر زبردست جوړ کړي وو. زه یم چې ډېر آوټسټینډینګ او انټرنیشنل لیول والا چې کوم چکن وینګز وو بالکل فرش وو، کرسپي وو، ډېر مزهناک وو. نو په هغې باندې ورته هم غټ شاباشی. د هغې نه علاوه ملای بوټي ریپ او په هغې باندې ډېره خواري کړې وه. دننه یې پې کوشش کړی و چې یاره دا چې څومره یمې جوړولی شي هغه جوړ کړی شي نو هغه هم ډېر زیات ښایسته و. د هغې نه ورپسې لوډډ فرایز و، هغه هم ډېر ښایسته جوړ کړي او د تعریف قابل و. نو خوراکونه ډېر زیات ښایسته وو. که تاسو د پرایز له راشئ نو ماته لګي چې یاره پرایز انتهایي کم و. که دومره خوراکونه موږ بل ځای کړی وی نو زما نشي خیال چې زه په 5000 روپۍ خلاص شوی. هلته کې زموږ ټوټل بل 2800-2900 روپۍ جوړ شو. زه حق حیران شوم چې یاره په دومره لږو پیسو کې دا دومره خوراکونه دی افورډ کولی څنګه شي یا په کوم خاص ځای کې چې دی ناست دي. زما نشي خیال چې دی به په فایده کړي په دغه هغه کې، ځکه چې یو خو کسټمر ولاړ چې کوم دومره زیات نه بل د پرایز انتهایي کم و. لکه که ته د نور خلکو سره کمپیر کې او څومره خواري چې دی پې کوي نو ډېر زیات کم و. نو ماته نه لګي چې دی په فایده کې، خو دا به دي ته ښه پته وي چې دی څنګه روان دي. سټاف ممبر یو هغه دومره زبردست انسانانو د پښتنو په شانتې د زړه نه د خلکو خدمت کول غوښتو. هر چا ته ځان رسوه او که چې شی وغوښتو داسې به یې لره د ښکور څنګه چې زموږ په دې کورونو کې ماشومان دي مېلمنو ته خوشحالي هر شی ورله راځغلی. نو دومره کوآپریټیو سټاف ما چېرته نه و لیدلی. آوټسټینډینګ ویری ویل ډن. د هغې چې کوم سټاف دی هغه د تعریف مستحق دی چې هغه په دغه ځای کې کم کوشش کوي او کم انسانانو له ځان رسولو کوشش کوي. د ټایمینګ موږ ته چې څنګه لاړو موږ اډر وکړو موږ ته چې 25 نه والا 13 منټو پورې به ټایم لګي خو تقریبا څه 15 منټه ولګېدل چې بیا هغه ویټر نه ما تپوس وکړو نو ما ته ویل چې یاره ګڼه ده. الدو زما په خیال دومره ګڼه نه وه خو لکه هغه هم ایکسپلینیبل ده، دومره څه غټه ایشو نه وه، 15 منټه چلېدلی شي. اورال زه دې له په 10 کې 8.5 نمبر یې ورکوم. ډېر زیات محنت یې کړی، ډېر زیات خواري کړې ده. تاسو لاړ شئ د پښتنو دا چې کوم خوراکونه دي دا چې کوم برانډز دي دا پروموټ کوي او په کار دا چې څنګه موږ ته KFC مکډونالډ راغلی دی او موږ د هغې خلاف چغې وباسو چې یاره دا اسرائیلو ته پیسې ځي، دا هلته ته پیسې ځي. دې خلکو له ورشئ، دا خلک سپورټ کوي چې د دې برانډ جوړ شي او دا سبا له په اسرائیلو کې هم خوراک خرڅ کړي او دا په فلسطین مدد هم وکړی شي او دا په امریکا کې هم خپل برانچ کولاو کړی شي. نو دغه ځوانانو ته ډېر سلامونه چې دومره غټ کوشش محنت یې کړی دی او زموږ سره دعاګانې دي. په لوی الله مو سپارم. سلامونه.